بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو محترمو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم. محترمو دوستانو، نن مو ډېره ښکلې موضوع چې د هغه راخیستې ده، شپږ هغه کارونه چې هېڅکله یا شپږ هغه شیونه چې هېڅکله باید په ژوند کې د بل چا سره شریک نه شي. خو مخکې له دې نه چې موضوع ته راشو، د ټولو دوستانو زه هیله کوم چې زموږ کوم چینل چې ده هغه درسره سبسکرایب کړئ. محترمو دوستانو، په ژوند کې هر څوک مثبت او منفي اړخونه لري، خو بعضې وخت کې هر څه باید د نورو ملګرو سره یا خلکو سره شیر نه شي. که چېرته شیر شي د هغې سره یا شریک کړلی شي، کیدای شي په راتلونکي کې تاسو د کوم مشکل سره مخامخ کړي. هغه شپږ شیونه درته ښایو چې هغه کوم شیونه چې دي. اولنی، مخکینۍ کومې غلطیانې چې وي یا غلط کارونه چې دي، هغه هېڅکله چاته مه ښایئ. مثال په ډول سره ته یو چا ته وایې چې ما د یو چا سره دښمني وه یا همداسې کیسه وه د بل چا سره، نو هغه دا هېڅکله دا کارونه چې دي هغه چاته مه ښایئ. مخکینۍ کوم کارونه چې تېر شوي دي، بس په هماغه قسم پرېږدئ او چاته هېڅکله د هغې په اړه خبرې مه کوئ. دوهم چې ده، هېڅکله دریم کس په باره کې خبرې مه کوئ. کله کله ځینې خلک داسې عادت لري چې هغه دوه کسان سره کښېني، دریم کس په باره کې خبرې کوي، نو هېڅکله د یو چا په مخ کې د دریم کس خبرې چې دي هغه مه کوئ، ځکه چې هماغه کس همدغه سوچ او فکر کوي چې شاید د ما نه هم یا د ما نه هم کیدای شي همدا رقم ته خبرې یا غیبت کوي. دا یې دوهم. دریم چې دي، هېڅکله خپل پټ راز چې دي هغه د چا سره مه شریکوئ. کله کله ځینې پټ رازونه چې وي سړی د خپل نږدې ملګرو سره شریکوي، خو داسې هم کیدای شي چې همدغه ملګري په راتلونکي وخت کې د همدغې پټ راز نه غلطه استفاده وکړي، ستا د پټ راز نه، او په راتلونکي کې تا دپاره چې دي هغه درد سر وګرځي. نو خپل پټ رازونه د هر چا سره مه شریکوئ. او څلورم چې دي، هېڅکله د خپلو مشکلاتو په باره کې یا خپل شخصي کوم مشکل چې وي یا کورنۍ کوم مشکل چې وي هغې په باره کې د بل چا سره خبرې مه کوئ. بعضې وخت کې کله چې یو چا سره تو کوم راز شریک کړو، مثال په کورنۍ کې دننه که کوم مشکل و، شاید په راتلونکي وخت کې تاسو د سخت مشکلات سره مخامخ کړي. او هغه چې دا پنځم چې دا پنځمه هغه دغه ده چې هېڅکله د خپل معاش یا تنخې یا مثال په ډول سره په بانک کې زه څومره پیسې لرم هغې په باره کې یو چا ته خبرې مه کوئ. د هغې چې دي د هغې اصلي څه وجې دي. مثال په ډول سره کیدای شي تاسو ملګري چې دي تاسو نه بډایه وي یا مثال په ډول سره ډېر زیاتې پیسې ولري، که چېرته ته خپله معاش دې ورته وښودو یا هر هغه څه چې په بانک کې ته یې لرې کیدای شي تا پرېږدي. دوهمه خبره دغه ده چې کیدای شي ته چې کومې پیسې په باره کې یو چا ته معلومات ورکړې، کیدای شي تا د ازمویلو په خاطر یو څه ووایي، هغه د تا د وس نه وتلې خبره وي. یا په راتلونکي وخت کې داسې هم کیدای شي چې ته په خپله شخصي د کوم مشکلاتو سره د مخامخ کړي، نو هېڅکله د خپلې تنخۍ یا په بانک کې کوم پیسې چې دي هغې په باره کې چا ته معلومات مه ورکوئ. او اخرنی چې ده هغه دغه دي چې هېڅکله هر چا ته خپل ګول چې دی، خپل کوم هدف چې ده هغه هر چا ته مه ښایئ چې زه مثال په ډول په راتلونکي کې دا هدف لرم، داسې داسې کول غواړم، نو هېڅکله دا هر چا ته چې دي هر چا ته یې مه ښایئ. ځینې نږدې دوستان به وي چې د هغې نه بغیر نه کېږي یا یو نیم شخص نه بغیر نه کېږي چې هغې سره خبره شیر نه شي، خو دا شپږ هغه نقطې وي چې په ژوند کې همدغه نقطې یا دا شیونه چې دي هېڅکله د یو چا سره مه شریکوئ. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. په اخر کې بیا هم غوښتنه کوو که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ، او راتلونکي کومې ویډیو چې دي ګټورې ویډیو هغه هم تاسو لیدلی شئ. تر بیا پورې د خدای په امان.